د قرآن کریم ساینسي حقیقتونه چې ټول ساینس ورته ډېر زیات حیرانه دی. تاسو در سره هم دغه ویډیو تر پایه وګورئ نو تاسو به هم ډېر زیات حیرانه شئ. آیا تاسو هم کله دغه فکر کړی دی چې دا کائنات څنګه پیدا شوي دي؟ دا ستوري کهکشانونه همدارنګه څومره سیارې چې په فضا کې موجود دي نو دا څنګه پیدا شوي دي؟ دې په اړه قرآن کریم 1400 کاله مخکې څه ویلي دي او ساینس د دې په اړه څه وایي؟ او آیا دغه فضا لا اوس هم پراخېږي، یعنې نوي ستوري نوي کهکشانونه او نوې سیارې لا هم پیدا کېږي؟ د دې په اړه قرآن کریم څه ویلي دي او ساینس څه وایي؟ راځئ دغه سفر شروع کړو. دغه ویډیو درسره تر پایه وګورئ. ساینسدانان د کائناتو یعنې د مخلوقاتو د پیدایښت لپاره د بیگ بینګ نظریه وړاندې کوي. بیگ بینګ معنا لویه چاودنه. بیگ بینګ د کائناتو د پیدایښت یو مشهوره علمي نظریه ده. ساینس وایي شاوخوا 13.8 میلیارده کاله مخکې ټول کائنات په یوه کوچني ډېر ګرم او ډېر کثیفه نقطه کې بند و چې بیا ناڅاپه په دغه ډېره کوچنۍ او کثیفه نقطه کې یوه لویه او ستره چاودنه وشوه چې ټول کائنات چې کوم سره په دغه کوچني نقطه او کثیفه نقطه کې سره راټول شوي وو د دغې لویې چاودنې په نتیجه کې سره بیل شو او فضا، وخت، انرژي، مواد او کائنات رامنځته شول. د بیگ بینګ یعنې د لویې چاودنې په نتیجه کې ستوري، سیارې، کهکشانونه او نور آسماني اجسام رامنځته شول. د کائنات او مخلوقاتو د پیدایښت په اړه چې ساینسدانانو کومه د بیگ بینګ یعنې لویې چاودنې نظریه وړاندې کوي، هغوی د دغه دریو ثبوتونو پر اساس. لومړی ثبوت یې د کاسمیک مایکروویو بیکګراوند په نامه یوه نظریه ده چې ساینسدانان په دغه نظریه کې وایي چې په فضا کې یو ډول راډیوي شعاوې دي چې له هر طرفه راځي. دا د بیگ بینګ نه پاتې شوې انرژي ده چې د بیگ بینګ د لویې چاودنې تایید کوي. بیگ بینګ لویې چاودنې دویم ثبوت ګلیکسي رډ شفټ دی. کله چې موږ لرې کهکشانونه ګورو رنګونه یې سور خواته ځي. دا ثبوت دی چې کائنات لا هم پراخېږي. دریم ثبوت د بیگ بینګ هایدروجن ان هیلیم ابنډنس. په کائناتو کې د هایدروجن او هیلیم زیات تناسب دا هم د بیگ بینګ ثبوت دی. دا و د کائنات او مخلوقاتو د پیدایښت په اړه د ساینس نظریات چې ساینس وایي کائنات د بیگ بینګ یعنې د لویې چاودنې په نتیجه کې رامنځته شول. یعنې د ټول کائنات سره نښتي وو لکه یوه کوچنۍ نقطه وه چې په دغه کوچنۍ نقطه کې یوه لویه چاودنه رامنځته شوه او په نتیجه کې دغه ټول مخلوقات سره جدا شو او بالاخره نوي کائنات رامنځته شو. دا د ساینس نظریه وه. اوس راځو چې د دې په اړه 1400 کاله مخکې قرآن کریم څه ویلي چې ساینس په دغه نږدېیو کې دغه نظریات وړاندې کړل. الله تعالی د سورة الانبیاء په 13 آیات کې فرمایي أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. آیا کافران په دې نه پوهیږي چې اسمانونه، کائنات او ځمکه له یو بل سره نښتي ول او بیا موږ دوی دواړه سره بیل کړل؟ په دغه آیت کې الله تعالی وفرمیل رتقا معنا سره تړل، سره نښلول، یعنې دې ته اشاره کوي چې کائنات سره یو وو، سره نښتي وو، سره په یوه نقطه کې موجود ول. دغې کلمې پسې فرمایي فتق معنا جلا کول، بیلول، یعنې بیگ بینګ لویې چاودنې ته اشاره کوي چې چاودنه وشوله او د چاودنې په نتیجه کې دغه کائنات مخلوقات سره جلا شول. سبحان الله. د کائنات او مخلوقاتو د پیدایښت په اړه ساینس یوازې دغه نظریه په دغه نږدېیو کې وړاندې کړله. یعنې کله چې ساینسدانان فضا ته وختل هلته یې د بیگ بینګ یعنې د لویې چاودنې اثرات ولیدل او د دغه اثراتو په بنسټ یې د کائناتو د پیدایښت بیگ بینګ نظریه وړاندې کړله. خو مګر الله تعالی یې په اړه 1400 کاله مخکې په قرآن کریم کې په واضح ډول فرمایلي. اوس ساینسپوهان وایي کائنات نه یوازې چې پیدا شول بلکې اوس هم پراخېږي، یعنې اوس هم لویږي، له یو بل څخه لرېوالی کوي. په 1909 میلادي کال کې د اډوین هابل په نامه یو ساینسپوه و چې دا یې کشف کړل او دغه نظریه وړاندې کړله چې دا کوم کهکشانونه او کومې سیارې، کوم ستوري چې له موږ څخه لرې پراته دي، یعنې په لرې واټن موجود دي، دا یو وخت زموږ له کهکشان، زموږ له ځمکې سیارې سره نږدې موجود ول. یعنې دا کوم ستوري، کومې سیارې چې لرې موجود دي، دا یو وخت زموږ له ځمکې سره نږدې ول. خو د وخت په تېرېدو سره دا فضا، دا کائنات چې دي دا هم پراخوالی کوي، هم لویږي، هم غځېږي، یعنې نوي ستوري، نوي کهکشانونه او نوې سیارې رامنځته کېږي. یعنې دا کائنات چې دي ثابت نه دي، دا د وخت په تېرېدو سره یو له بل سره لرېوالی کوي او نوي
کائنات رامنځته کیږي، لا هم دغه فضا پراخیږي، دغه کائنات لا هم نور لویږي. یو ساده مثال یې درکړم، تاسو په سکرین کړۍ ته موږ وګورئ ډیره کوچنۍ ده، خو که چیرې موږ دې ته هوا ورکړو نو د هوا په ورکولو سره دغه پوکاړۍ پراخوالی کوي، لویږي، غځیږي. یعنې کائنات هم دغسې دي، مخکې لکه یوه کوچنۍ نقطه کې موجود ول، خو د وخت په تېرېدو سره دغه کائنات لا هم پراخیږي، غځیږي، چې دغه نظریه د اډوین هابل په نامه یو ساینسپوه په 1929 میلادي کې وړاندې کړله. خو مګرن الله تعالی د دې په اړه هم 1400 کاله مخکې په قرآن کریم کې فرمایلی دي. او اسمان موږ په قوت سره جوړ کړی دی او موږ د دې وس توان لرو چې دا لا هم پراخه کړو، وغځوو. دا د کائناتو د پیدایښت او د دوی د غځېدو په اړه د قرآن کریم او د ساینس له اړخه نظریات چې دغه په اړه قرآن کریم 1400 کاله مخکې ویلي. ساینس اوس ورو ورو دا ټولې خبرې تاییدوي. دا ټول د الله جل جلاله د قدرت، عظمت او علم لوی نښې دي. نو دا زموږ لنډ معلومات، که ستاسو دا خوښ شوي وي نو د ثواب په خاطر یې مخ ته شیر کړئ. او دغه ډول د قرآني ساینسي معجزو په اړه که ځان خبرول غواړئ زموږ یوټیوب چینل دا سره سبسکرایب کړئ، د فیسبوک پیج دا سره فالو کړئ. تر بیا ښې چارې او د الله په امان.